د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان څلورمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 106 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 6 آیات څخه اورئ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما که موږ هغو ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژنئ یا له خپلو کورونو څخه ووځئ نو له هغو څخه به ډیرو لږو کسانو پرې عمل کړی وای په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغو ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به د دوی لپاره د ډیر ښه والي او زیاتې ډاډینې موجب و او چې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته له خپل لوري نه ډیر زیات ثواب ورکړی وای او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده یعنی پیغمبران صدیقان شهیدان او صالحان څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چاته په برخه شي ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما دا حقیقي پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافي دی يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ای مؤمنانو هر وخت مقابلې لپاره چمتو اوسئ بیا چې څنګه وخت مومئ د بیلابیلو ټولګیو په توګه ووځئ یا یو موټی وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا هو هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما او که د الله له لوري پر تاسې لورینه وي نو وایي او په دا شانې وایي چې د چا خبره ستاسې او د هغه تر منځه د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه چې کاش کې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما داسې خلکو ته د ښکاروي چې د الله په لاره کې جنګېدل هغو خلکو ته پکار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي نو چې د الله په لاره کې وجنګېږي او ووژل شي یا برلاس شي هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آخر څه دلیل دی چې تاسې د الله په لاره کې د هغو بېوسې نارینهو ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګیږئ چې کمزوري کړای شوي دي، تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسیدونکي ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کوم خلکو چې د ایمان لاره غوره کړې ده هغوی د الله په لاره کې جنګیږي او کوم کسانو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنګیږي. نو د شیطان له ملګرو سره وجنګیږي او باور ولرئ چې د شیطان دسیسې په حقیقت کې ډېرې کمزوري دي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تا هغو خلکو ته کتلی دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ، لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره پکار ده یا له دې نه هم څه زیاته. وایي خدایه تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه؟ ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ؟ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډېر غوره دی او پر تاسې به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. پاتې شو مرګ نو چیرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لورې ده او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي. ورته ووایه هر څه د الله له لورې دي. آخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اے انسان تا ته چې هره ښېګڼه د رسیږي دا د الله په پیرزوینه رسیږي او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لیږلی او په دې باندې د خدای شاهدي کافي ده. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت مونږ په دې خلکو باندې ته د څارونکي او ساتونکي په توګه نه یې لیږلی. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم
غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هغوی په خوله وایي چې موږ فرمان بردار یو، خو کله چې ستا له څنګ نه لرې کیږي نو د هغوی یوه ډله د شپې له مخې سره راټولیږي، ستا د خبرو په خلاف مشورې کړي. الله د هغوی دا ټولې پټې مشورې لیکي. ته د هغو پروا مه کوه او پر الله توکل وکړه، همغه د توکل لپاره کافي دی. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا دا خلق قرآن ته نظر کیږي؟ که دا د الله نه پرته د کوم بل چا له لوري وای نو په دې کې به ډېر څه ګډ وډ بیان موندل کېده. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي، په داسې حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپلې ډلې مسؤلو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نو ای پیغمبره، ته د الله په لار کې وجنګېږه، ته له خپله ځانه پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤول نه یې. البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه. لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي، او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي، او الله په هر شي نظر لرونکی دی. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. او څوک چې په درناوي سره تاسې ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ، یا لږ تر لږه په همغه شان. الله د هر شي حساب اخیستونکی دی. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه به تاسې ټول د قیامت په هغه ورځ راټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته، او د الله له خبرې ډیره زیاته رښتینې خبره د بل چا کیدی شي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو دا پر تاسې څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسې په منځ کې دوه مفکورې موندل کیږي. په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلي دي د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولي دي. آیا تاسې غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسې هدایت وکړئ؟ حال دا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولی.
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپله کافران دي همغسې تاسې هم کافران شي تر څو چې تاسې او هغوی ټول سره برابر شي. له دې امله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان منیسئ تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي او که هغوی له هجرت نه من راوړي نو چیرته یې چې ومومئ وینیسئ او ویې وژنئ او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسې تړون وي. دغه راز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسې ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلی نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم در سره جنګېدلي وای. له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښې. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. تاسې به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسې سره هم په امن واوسیږي او له خپل قوم سره هم، خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. دغه راز خلک که ستاسې له مقابلې نه په څنګ نه شي او تاسې ته د روغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانخلي نو چې هر چیرته مو وموندل وینیسئ او ویې وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره مونږ تاسې ته ښکاره سند درکړی دی. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووژني مګر دا چې خطایي ورڅخه وشي او څوک چې کوم مؤمن په خطایي سره ووژني نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي
او د وژل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي مګر دا چې هغوی خونی وبخي خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړون نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي نو که څوک غلام ونه مومي پرلپسې د 2 میاشتې روژه ونیسي دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده او الله د علم او پوهې خاوند دی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووژني نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ای مؤمنان کله چې د الله په لار کې د جهاد لپاره ووځئ نو د دوست او دښمن په منځ کې توپیر وکړئ او څوک چې تاسو ته سلام واچوي هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې که تاسو د دنیا ګټه غواړئ نو له الله سره ستاسو لپاره د ولجې ډېرې زیاتې شتمنۍ شته آخر په همدې حالت کې خو تاسو په خپله هم له دې نه مخکې اخته شوي وئ بیا الله پر تاسو مهربانه شو له دې امله له غور نه کار واخلئ تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما له مسلمانانو څخه هغه کسان چې بې عذره په خپلو کورونو کې ناست دي او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي د دواړو حیثیت یو شان نه دی الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډیره لوړه ګرځولې ده که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده خو د هغه په وړاندې د مجاهدینو د خدمتونو بدله له ناستو کسانو څخه ډیره زیاته ده د هغو لپاره د الله لخوا سترې درجې دي او بخښنه او رحمت دی او الله لوی بخښونکی او رحم کوونکی دی إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا کوم خلکو چې پر خپلو نفسونو ظلم کاو پرښتو له هغو څخه د هغو د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اخته وئ هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبورو
پرښتو ویل آیا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای دا هغه خلک دي چې استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر بد استوګنځی دی إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا هو کوم نارینه ښځې او ماشومان چې په رښتیا بېوسې دي او د وتلو کومه لاره او وسیله نه مومي کیدای شي چې الله هغو ته بښنه وکړي الله لوی بښونکی او تېرېدونکی دی صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی